پښتانو بلوچستانو پنجابیانو سندیانو خو نو ټکي قرآن زده کېږي په خبرو داسې پهلوان لکه آیفون او چې بیا کښېنې ولا زه د څه کمزوری یم ګډ ډوډون کېږم درواغ مه وایه زده دې لا ولاکه دی دا بیا بل توری دی چې والله دی څه کمزوری یم یعنې مولوي صاحب نه درواغ به نه سره وایي خبره داسې د عاجزانو چې په روزه کې د قرآن تلاوت ډېر کوئ قرآن تلاوت ډېر ثواب لري ډېر لوی اجر لري موږ والله د دې قرآن په ثواب موږ نه خبر د الله رسول حضرت ابو ذر رالی چې ورته ویلې ول یا رسول الله اوصیني ما ته وصیت وکړه صحابي رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ما ته وصیت وکړه قال عليك بتقوى الله فانه راس الامر كله دا د تمام نیکی جړ دی تقوا نه د تقوا له الله بیریده او بیا ورته قلت یا رسول الله زدني لنور وصیت راته وکړه قال عليك بتلاوه القرآن قرآن ډیر وایه قرآن تلاوت ډیر کوه د قرآن تلاوت ډیر کوه حضرت شیخ صاحب فرمایي رحمه الله شیخ زکریا صاحب وایي زما د کور زنانې نه دي دا د ورځې 15 سپارې وایي جارو هم کوي قرآن هم وایي دیګم پخې قرآن هم وایي فاطمه رضی الله تعالی عنها ډوډۍ هم پخوله قرآن هم وایي مشکل دا شان نسته صحیح سو مشکل دا شان نسته یو شی نسته په درواغو ډېر ښه پهلوانان نو د الله رسول فرمایي علیک بتلاوت القرآن قرآن ډېر وایه پروا نه لري 2 سپارې مه وایه ووایه یوه نه وایه نیمه وایه نیمه نه وایه یوه روبه وایه روبه نه وایه الحمدلله هره ورځ وایه نو ولې وایم دا ولې نو چې دی د الله رسول فرمایي وایي دا کم چې ته قرآن وایه د قیامت پر ورځ دا قرآن د الله په دربار کې درېږي پلانی سړی د دوزخ له راوستې وامیسته وایي ول هغه خو زه ډېر ویلم نو بیا ول نو دا دې واستوي دا خو نسي کېدلی الله ورته فرمایي ګناهګاره ولو هغه مې واستوي قرآن ورته وایي وایي که دی د جهنم له واستوي زه هم پسې ورځم قرآن دی سنتونه شته وایي زه هم پسې ورځم الله پاک خپل کلام جهنم ته نه اچي سړی بیرته د جهنم راوګرځي او که ته زما قرآن نه دی زده هغه خو نو ښایست پښتانو او بلوچستانو پنجابیانو سندیانو خو نو ټکي قرآن زده کېږي په خبرو داسې پهلوان لکه آیفون او چې بیا کښېنې ولا زه د څه کمزوری یم ګډ ډوډون کېږم درواغ مه وایه زده دې لا ولاکه دی دا بیا بل توری دی چې والله دی څه کمزوری یم یعنې مولوي صاحب نه درواغ به نه سره وایي د الله رسول فرمایي والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق اجران واورې یو سړی قرآن وایي اوس مثلا عامدي قرآن نه دی زده بس ورته ناست خپل کوشش کوي زوار وزیر برابر یو سړی په 20 منټه کې سپاره وایي دی په 20 منټه کې 2 آیات وایي د الله رسول فرمایي دی ته الله 2 اجر ورکوي یو د قرآن د ویلو بل دا ته چړون دا ګډ وډون پکې کېږي د دې هم الله ثوابونه درکوي نو یې مه پرېږدئ صحیح ده مې پرېږدئ قرآن وایست خامخا یې وایست لازمي یې وایست او فانه یأتي یوم القیامة شفیعا لاصحابه رواه مسلم دا د قیامت پر ورځ ستا شفاعت کوي دا ستا شفاعت کوي دا به د الله په دربار کې تا څه کې د الله په دربار کې به تا له جهنم را خلاص کړي او دا بل عجب حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان لله اهلین من الناس قالوا من هم یا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته رواه النسائی دا الله کورنۍ د الله رسول فرمایي وای د الله کورنۍ څوک دي خاص د الله رب العزت کورنۍ چې دا الله رسول فرمایي هغه څوک دي چې هغه قرآن ډیر وایي دا خاص د الله د کور خلک بلل کیږي مسجد د الله کور دی او مسجد چې قرآن ډیر وایي وای د کور وای دا مسجد د دې کور دی دا د الله کور دی د الله کور د الله کورنۍ پښتانه وایي وای دا ډیر آستانه کورنۍ ده دا د ملنګانو کورنۍ ده دا د مجذوبانو کورنۍ ده صحیح سو د الله رسول فرمایي څوک اهل القرآن هم اهل الله وخاصته خاص د الله کورنۍ ده خاص
قرآن وایست سید خامخا وایست لازمي وایست او الحمدلله زه وایم الحمدلله الحمدلله. د بخاری حدیث دی د الله رسول فرمایي وی الله فرمایي فإن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي. څوک چې ما د ځان سره یادوي پټ یادوي الله فرمایي زه تا پټ یادوم او څوک ما په مجلس کې یادوي الله فرمایي زه به تا تر مجلس ته په ښایسته مجلس کې یاد کړم. هغه د ملایکو مجلس دی. الله وایي ته ما یاد کړه په ښکاره دې یاد کړم په ښکاره دې یادوم په پټه دې یاد کړم په پټه دې یادوم. او وایي چې الله ما ورته یاد کړي او الله فرشتو ته مو وایي چې دا پلانۍ دا مسله ده که تا زه یاد کړم الله فرمایي زه دې یادوم که دې په ښکاره یاد کړم ښکاره دې یادوم که دې په پټه یاد کړم په پټه دې یادوم. سبحان الله الله اکبر الله اکبر. او دا عجبه خبر عبدالله ابن عباس فرمایي من قرأ القرآن لم يرد الى ارض العمر. ارض العمر دې ته وایي چې سړی سپین ږیری شي غوږونه کار مه کوه سترګې کار مه کوه لاسونه کار مه کوه پښې کار مه کوه دماغ کار مه کوه. نه یې کله کله په کورو کې سپین ږیري ښکنځاوي ډېر کوي بې ځایه غږېږي بس پراته یي. ارض العمر دې ته وایي د الله رسول د دې عمره څخه پناه غوښتې وله. عبدالله ابن عباس فرمایي کوم څوک چې قرآن وایي الله یې دغه ټیم ته نه رارسوي الله یې دا ټیم ته نه رارسوي. تاسو علما لیدلی دي چې هغه په بازار کې ګرځي صدرې چپا اغوستي کالي به نه یادوم او تی دا علما لیدلی دي چې هغه هلته ناستې پر چوک بې ځایه غږېږي هسې څه وویل یا هغه عبدالله ابن عباس فرمایي هغه وجه دا ده چې دوی قرآن وایي او کوم څوک چې قرآن وایي الله پاک یې د دا حاله ساتي. سپین ږیری دا سپین ږیرتابه یو وار سپین ږیرتوب په خپله ډېر لوی ګروم دی جنجال دی عذاب دی او بیا چې دا سپین ږیری په خپله هم جنجالي سي دا څومره لوی عذاب دی. عبدالله ابن عباس فرمایي الله دغه سپین ږیري بیا هغه عمر ته نه رسوي. عمر دا نه معنی چې خدای عمر نه ورکوي عمر به ورکي خو د حواس به کار کوي پروا نه لري پالج به ولې پښې به کار نه کوي خو دماغ یې کار کوي عقل یې کار کوي. دا زموږ سپین ږیري علما چې زقندني یې هم راشي علما پوښتنه ځینې وکړي له همدی حدیث ورشي فلانی حدیث په فلاني کتاب کې دی دا دغه قرآن برکت دی. څنګه مې خوښه د قرآن برکت غواړو الله دې را نصیب کړي الله دې را نصیب کړي الله دې لازمي حتمي خامخا را نصیب کړي. او دا یو حدیث بله درته وایم د الله رسول فرمایي ابا ذر اے ابو ذر چې ته سهار ولاړ سې مطلب یا مدرسې له یا مسجد له یا خانقاه له یا اسکول له یا کالج له هلته خو اسلامیات شته ته یو آیات زده کې فتعلم آیة من کتاب الله د قرآن یو آیات زده کې خیر لک من ان تصلي 100 رکعه سل رکعات نفل سړی وکړي څو ثواب لري. د الله رسول فرمایي که یو آیات سړی زده کړي دومره ثواب لري د قرآن. تی د قرآنونه زده کړه یار مکه د چا چې نه دی زده ته داسې وکړه راسه پروا نه ستا دې نه زده کېږي خو چې ته دا خپله زده کړه شروع کړې په قبر کې به ته په قاریانو د قرآن په ویلو کې شمارې چې نه وایه بیا نه شمارل کېږي. نو تراسه کوشش کوه یو توری وایه دوه ته مولوي صاحب ته وایه موږ خو بیا د خیره سره چرپۍ نه کړه د لمونځ له ولاکه درکړه تبلیغ کې تی وخت نه لګوئ وایه ترتیب جوړ کړئ یا لږ به موږ څه خرچه کم وکړو څه تی خرچه زیاته کړئ نو بیا د قرآن څه زده شي یا وخت ولګوئ. د ملایان ګورئ د ملایان ډېر بلای خلک دي ستې څه پرک کار اخلي موټر تیل یې نسته تیل غواړي کالي یې نسته کالي غواړي ډوډۍ نسته ډوډۍ غواړي بیل راغلی دی بیل غواړي ورور بچی ناجوړه دی دوا غواړي ته خو وشله ولا ستا قرآن نه د مولوي صاحب نه درس زده کوي کلمه دې نه درس دغه نه درس زده کوي لمونځ دې نه درس دغه نه درس زده کوي نو ولې نو هغه وجه دا ته دغه شی ته دغه رقم نه راغلی چې بازار لوړاړي یو 2 روپۍ پیدا کړل صحیح سلو نو کوشش وکړئ لکه چې ملایان ستې څه کار اخلي تیم کار ځینې واخلي قرآن وباندې زده کړئ قرآن که ماته یو سړی وایي چې مولوي صاحب په ټینګه راځم په ټینګه زه قرآن وایم زه به ته یو قاري دروم پیسې زور کوم تنخوا زور کوم تی خالي را شروع سي
او کته وای یار ولا مولوی صاحب بس دا شیو ګرا کړل دا غسر اخته سوم بس تاو ګرا کړی سره غپ بنه جوړه بس خان بنه وای مسجد به هم زدر برابر کم زی بم در برابر کم قاری بم در تکشینوم منځونه بم در زده کی تنخواه زور کوم ته دې د خدای قرآن وی کبه ور په ور کوي او مفتي سره خبره هم یو مې ور کوي دا کم څوک غواړي هر څوک چې غواړي هغه د نمونه ولیکي او که د دوی ورځې غیر حاضر وکړه به د پریم ولا کړ که د دوی ورځې غیر حاضر وکړه مسخره به نه جوړه سیدا نو زستی سره دا کوشش کوم ویکي قرآن زده کوي محمد رسول الله به ټول شپه قرآن وایي ټول شپه او د قرآن څومره لوی ثواب دی د الله رسول فرمایي وایي دا قرآن د الله سره وتلی کلام دی څه وایي انکم لا ترجعون الى الله بشيء افضل مما خرج منه يعني القرآن او حاکم دا قرآن دی قرآن لکه زما خبرې زما ته خوله راوځي قرآن د الله سره وتلی کلام دی زده یې کوي یار څونه علما دي څومره تفسیرونه سار استر ماښام ناشته کوي ډېر بیا خاص کر قاضي فضل الله صاحب په امریکا کې وسیږي د قرآن ډېر زورور درس کوي زورور درس کوي درسونه واوري قرآنونه واوري بیا په قبر کې فایده درته وکړي او کې نه اوري بیا ټیک ته سید مستخوا د ډوډۍ را رسیږي سیسو نو د الله رسول فرمایي تاسو څه کوئ تاسو قرآن وایست او که ته ما قرآن نه دی زده بیا هم زه وایم بیا هم پروا نه لري پر دې الله تعالی ته دوه اجرونه درکوي سید ان شاء الله الله پاک دې موږ ته د ویلو د اورېدلو چې څه مې وویل څه مې واورېدل په هغه د عمل کولو توفیق راکړي الله پاک دې بغیر د قرآن له دې دنیا نه بیایي قرآن دې الله را زده کړي هم په الفاظو هم په معنا دا خبرې پرېږدي چې دا خلک وایي دلته یو سړی دی څه دی وړکی دی څه دا افسر مفسر نو چې افسر نو دا مولوي صاحب دا قرآن شریف د چا په معنا نه زده دا ویل څه پیدا کوي څه وایي دا ویل څه پیدا کوي ما پښتنه چې وکمال ستا دا څو زامن دي دوه زامن لرم پلان زوی نم دي چشتي وردا ولا د دغه مثلا عمر یې نم دی عثمان یې نم دی ابو بکر یې نم دی معنا یې چشت د عثمان او د عمر او د ابو بکر معنا چشت ولا نو معنا خنه در معلوم وچ معنا نه در معلوم ته څنګه دا نمونه وای درواغ مو وای خلک ما خطا بس دوه تور دي زکړي د ځان سره کښې دا لویه پروپاګاندا ده چې د چا د قرآن تفسیر نه زده نو بیا نه وایي اشه نو بیا د لمن صحیح کېږي که نه صحیح کېږي د چا د قرآن ترجمه نه دی تفسیر نه دی زده دی چې الحمدلله وایي لمنځه صحیح کېږي هو صحیح کېږي نو ولې صحیح کېږي د لمانځه په شرایطو کې دا تورې شته چې ستا به د قرآن معنا زده یا نسته نو چې نسته بیا ته ویل درواغ وایي ها منم چې د قرآن معنا دې زده یې غټه خبره ده خو درواغ مه وایي خلک مه دوکه کوئ خلق مه دوکه کوي قرآن به وایي الله دې په الفاظو هم رایزده کړي په معناو هم رایزده کړي الله دې موږ د قرآن په حق پوه کړي الله دې موږ ته د قرآن ادب او احترام را نصیب کړي الله پاک دې موږ ته د قرآن چې کومه وینا د کولو ده هغه را نصیب کړي چې کومه د منع ده چې یا الله وایي مې کوه پلانې نه کوو اخري توری درته وایم محمود غزنوي وفات شو چې وفات چا په خوب ولیدي الله څه معامله در سره وکړل الله وبخښل پر چی شی وبخښل ول یو ورځ زې مېلمه وم شنو بیا ول په بیټه کې د قرآن پاک یو ورکه پرتا ول نو بیا ویلې ول ما چې پرې وتله مسړې دا ورکه به د باندې وباسم ورکه څنګه د باندې باسي بیا مال زبه د باندې ووزم سړې ته څنګه د باندې وځي نسې وتلې ول ټول شپه په ناست به دوه ما پښې نه دي زغولې د قرآن دی وی ورکه د وجه ول الله راته ویل زما د قرآن د یوې ورکې ادب خیال دې وساتئ نن ستا خیال ساتم بغیر حساب دې جنت لاستم صحیح سونه چې د ټول قرآن سړی خیال وساتي بیا به چی شي الله دې را نصیب کړي الله دې را نصیب کړي الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي ان شاء الله سبا هم سبق وایو بل سبا یې هم وایو بل سبا یې هم وایو که خدای کول دا به ټول سبقان وایو صحیح دی ان شاء الله العزیز الله پاک دې پر دا تور مشته د عمل کول توفیق راکړي الله دې مستمر پر دغه تور راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول ورته دروازې میاسته دا ډېر محترمه میاسته ده والله العظیم دا ډېر محترمه میاسته ده پر موږ په غفلت تېره سوله په ګرانۍ و په مهنګایي و په بدامنۍ و د روزه ماتو د پیشلمې په خبرو راباندې تېره سوله